کریم سه جوړ په خیر. ډېرو جلسو کې موږ وویل چې نوم ښځینه نوم کوم نوم دی او نارینه نوم یا نوم د جنس له مخې موږ دوه ډولو تقسیم کړه. یو ته مو ښځینه وویل، بل ته مو نارینه وویل. دا مو هم وویل چې ښځینه نومونه کوم نومونه دي، نارینه نومونه کوم نومونه دي. پښتو کې موږ شپږ څلوېښت اوازونه چې درلودل دغه مو په دوه حصو تقسیم کړه. شپږ مو د ښځینه لپاره راوړه، شپږ مو د نارینه لپاره راوړه او موږ نارینه نومونه او ښځینه نومونه د تورو په واسطه سره بیل کړه. یوه طریقه. دومه طریقه موږ د جمع کولو ده چې د وروسته درسونو کې به یې ووایو، او درېیمه طریقه موږ یو بله کړې وه چې هغه په دومه جلسه کې په فکر کوم پنځمه جلسه کې وه چې هغه د جملې طریقه وه، یا هغه جملې په ډول موږ کولی شو چې یو نوم مذکر دی که مؤنث دی. که په پښتو کې غیر مستقیم فعلونه دا واخیستل مؤنث، دا یې واخیسته مذکر، که دې یې واخیسته جمع مذکر او جمع مؤنث. راځم دا وایم. موږ ویل که چیرته دا دوه یاګانې دا یوه نسبت څرګندیا چې په نسبتي نومونو کې راغلې وه، دوه یاګانې، دوه واوونه، هی او کانسوننټ د نوم په پای کې راغله، دا نومونه چې دي مذکر دي. او بیا مو داسې ویل چې ښځینه نومونه که چیرته دا درې یاګانې چې اوږده یا زورقیواله یا څرګنده یا هی چې د آواز ورکوي، واو چې د او آواز ورکوي، او الف د نوم په پای کې راغله، دا مؤنث نومونه دي. دا مذکر او مؤنث موږ تېره جلسه کې خلاص کړو. اوس راځو دې ته. دا وایو چې مؤنث نومونه په څو ډوله دي. موږ ویلی شو چې مؤنث نومونه مذکر او مؤنث نه بغیر دا بله موضوع ته داخلیږو یا د مؤنث په نومونو پورې اړه لري. دا په څلور ډوله دي. مطلق تاسو ته کانکور کې راځي څلور ډوله. تاسو ځواب څو دی؟ څلور. یا هم تاسو ته په دغه عنوان کې 18 سواله تقریبا جوړېږي. 18 سواله څرنګه؟ څلور تاسې مطلق ورته لیکئ. یو څلور سواله دا درکوي حقیقي لفظي مؤنث ته کوم مؤنث پښتو کې وایو. دا خو عربي نومونه دي. حقیقي غیر لفظي، غیر حقیقي لفظي او غیر حقیقي غیر لفظي مؤنث. پښتو کې دې نومونو ته کوم نومونه وایي؟ ښه، یا د پښتو نومونه تاسو ته درکوي، تاسو نه عربي غواړي. راځم دغه یو تعریفومه، بیا مثالونه یا بیلګې یا بیلګې درکوي، تاسو نه دغه نومونه غواړي، یا نومونه درکوي تاسو نه بیلګې غواړي. دغه یو تعریفوم، یو تشریح کوم. مخکې ځم. منګه حقیقي لفظي مؤنث هغه مؤنث ته وایو چې په حقیقت کې زنده جان وي، ساکښ وي، نفس ولري، لفظا هم د مؤنث نښه ولري. یا پښتو کې ورته وایم ساکښ نښوال. حقیقي زنده جان نفس لري، غیر لفظي په لفظ کې د مؤنث نښه نه لري. غیر حقیقي مؤنث نه دي، ولی لفظي لفظا د مؤنث نښه لري. غیر حقیقي نه زنده جان دي، نه نفس لري. غیر لفظي نه په لفظ کې د مؤنث نښه لري. دا څلور ډوله مؤنث موږ لرو. راځم اولې بېلګې ته. اول ډول دی حقیقي لفظي مؤنث. هغه مؤنث دی چې هم د مؤنث نښه ولري او هم نفس ولري. زه وایم غوا، زه وایم ښځه، زه وایم میږه، زه وایم چرګه. دا د مؤنث نښې لري، دا د مؤنث نښې دي. او نفس هم لري، زنده جان هم دي. نفس په دې معنی ساه کښ چې نفس کش کي او بیرته وباسي او د دې دوړ شي، دې ته ساه کښ وایو. راځم حقیقي غیر لفظي. زنده جان دي ولی مؤنث نښه نه لري. منګه دلته اشاره درلوده په الف چې کوم نومونه ختم شوي وي بغیر د سماعي مذکر نه، سماعي مذکر نه، او په دې کانسوننټ کې مو بغیر
لا سمعی مؤنث. سماع اوریدلو ته وایو، سماع شنیدن را میگم. در شنیدن کانسوننت نشانه مذکر است ولی در اصل او مؤنث است. بغیر سماعی مذکر در شنیدن مؤنث است، الف میگیره ولی در اصل او مذکر میه. کاکا، ماما، بابا، دادا. اینجا هم یک رشته محرمیت داریم و در این مؤنث هم